له ښځو سره دومره ظلم مه کوئ چې هغه مجبوره شي او نورو خلکو ته خپلې کیسې وکړي. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو سره ډېر مهم معلومات شریکوم او یو ډېره دردونکې قصه هم در سره شریکوم. په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ. که څه هم چې د ژوند دا لوی او دروند پیټی د ټول انسانیت د اوږو بار دی او دا به وړي، هغه که ښځې وي او که سړي، مګر نسبت نرانو ته ښځې ډېرې کړولې دي. ښځه د بشریت مور ده، ځکه خو د انسانیت نیمه ټولنه ښځینه او نیمه نوره نارینه تشکیلوي او په مخ وړي. څنګه چې نارینه په ژوندانه کې ستړي او لالهانده وي او یوې او بلې خواته منډې وهي، دغسې ښځینه هم د ژوند دغه ځورولو څپو وهلي دي او دردولي دي. دا چې د بشریت له ابتدا څخه ښځه ډیره کړېدلې ده. د اسلام نه به مخکې جاهلانو داسې فکر کوو چې ښځې بیخي انسانان نه دي او فقط د نارینه د شهواني غریزې د ارامولو یوه شیطاني وسیله به یې بلله. له مظلومو ښځو سره په هغه وخت کې له ظلمونو نه به راتیر شو، را به شو دې ته چې څه مهال ښځه د ژوند حقداره شوه. کله چې په نړۍ باندې د اسلام څرک را پرېوتو، نو ایله بیله په دغه مظلوم قشر باندې د رحمت باران هم راوورېدو. ښځه په انسانانو کې حساب او د ټولنې نیم جز وبلل شوه. اسلام ښځو ته له نارینهو سره برابر حقوق او مسؤلیتونه وسپارل. ښځه یې د حق څښتنه کړه، په ټولو یو ډول عبادت فرض که. خدا چې الله تعالی عادل ذات دی، نو ځینې مسؤلیتونه یې په نارینهو باندې نسبتا ښځو ته زیات کړل، ځکه چې ښځه د فزیکي جوړښت له امله حساسه او نازکه ده، نو د شاقه او سختو کارونو توان نه لري. ځکه خو یې هم په میړه باندې د هغې مهر کېښودو چې ښځې ته به یې ورکوي او هم یې د ژوندانه ټول مصارف او امکانات د میړه مسؤلیت وګرځوه. هو، د میړه او ښځې ترمنځ ویش الله تعالی جل جلاله وکړه. ښځه یې تر کور د بیرون کارونو له کولو معافه کړه او دا بار یې د نارینه په اوږو واچو او داسې نور. مګر متاسفانه چې د وخت په تېرېدو سره ځینو مغرورو او متکبرو تش په نوم مسلمانانو له ښځو سره هغه ظلمونه وکړل چې یوازې الله تعالی جل جلاله ولیدل او هغه ګونګی کوکې بیا هیچا هم وانه اورېدلې. یو کس قصه کوله چې له یو مظلومې ښځې نه مې وپوښتل چې دغه مظلومه ښځه زما له محارمو څخه وه. ورته مې وویل چې قسم په الله که ستا حال چاته ووایم او یوازې له ما سره به وي، راته یې ووایه چې میړه دې در سره څومره ظلم کوي. هغې لومړی انکار وکړ او بیا یې قسم بند کړ چې تر قیامته به دا راز ساتي چې ما تا ته ویلی دی. ما هم ورسره واده وکړه. نو بیا یې یو سوړ اسویلی وویستو او په سلګو نیولي غږ کې راته وویل داسې بدې خبرې نورې نشته چې ما ته به یې نه کوي. تر هر چا مې بده او بدرنګه ګڼي، شومه او بدبخته راته وایي چې مریضه شم، دوايي را باندې نه کوي، جامې نه راته کوي تر څو د بل چا زړې جامې واغوندم. کله چې کور ته راشي نو په ما قیامت جوړوي، کله چې کوټې ته د شپې مهال ورشم نو خوشحالي مې نشته. چې ځان ته مې وغواړي نو ټول بدن مې لړزه کوي، ځکه چې هغه په دغه وخت کې ماته د انسان نه بلکې د یو حیوان په سترګه ګوري او لکه لیوه داسې راته ځیر وي. چې کله ورنږدې شم په دغه وخت کې ښځې کوکې کړي. زما چې له سترګو یو مخ اوښکې روانې وې، ورپاسېدم، د لاسه او ارامه مې کړه. بیا مې ورته وویل چې دوام ورکړه. هغې چغه کړه چې بس نور موږ تش په نوم مسلمانان یو، لعنت په داسې مسلمانانو. بیا پسې چوپ شوه. ما هم موضوع نوره ونه سپړله او پوه شم چې د دغې ښځې عمر له یو درنده سره دی، نه له انسان او بیا مسلمان سره. لږ وروسته یې راته وویل قسم په الله چې مرګ مې څو واره له دغه بدمرغ ژوند څخه خوښ دی. ښه نو چې د یو مسلمان ښځه له خپل میړه نه دومره زړه چاودي وي، نو څه فکر کوئ چې دغه حیوان صفته کې به د ایمان څرک وي. څوک چې په خپله ښځه دومره ظلم کوي نو باید طلاق ورکړي، ځکه چې د طلاق اجازه شته چې بل چا سره واده وکړي او که کوم کار پکې چا لیدلی وي نو شواهد دې ورباندې تیر کړي او مجازات دې کړي. ځینې جاهل میړونه هغه میندې رټي چې نجونه زیږوي. دغه مغرور او متکبر میړونه بیا ښځو ته له هر دم او قدم سره سپکې سپورې وایي، پلرونه او مورانې په بدو او فحشاو نومونو سره یادوي، ځانونه پرښتې او ښځې منفورې او مردودي حیوانات ګڼي. خپله خوا اصیله او د ښځې خوا به کمسله یادوي، ځانونه به هوښیاران او ښځې به قمقلې بولي. په رنډۍ، حرامۍ، فاحشې، بوینې، ککړې او مردار خوري داسې نورو نومونو سره به یادوي. کله به په مرګ او کله به په طلاق ګواخي، چې ګینې بل چاته به اجازه هم ورنکړي چې له دغې مظلومې سره نکاح وتړي. خو دا مظلومه به بیا هم دغه جاهل او متکبر حیوان صفته انسان ټولې خبرې په ځیر سره اوري او فقط په اوښکو کې به په حیرانۍ سره ورته ګوري. دومره اجازه به هم نه لري چې بلې کوټې ته ترې لاړه شي تر څو دا سپکې سپورې نورې وانه وړي، ځکه چې بله لار یې نشته پرته له چوپتیا او صبر څخه.
که کومه ښځه د میړه په کور کې تر ظلم لاندې وي هغه د خپل مظلومیت غږ باید په ستوني کې نښتې وساتي. که هر چاته وویل ظلم به ورباندې دوه برابره شي نو هره مظلومه ښځه پرته له صبر او زغم څخه بله لاره نه لري چې دغه حالت همغه تر اسلام د مخکې حالت نمایندګي کوي. هو موږ ټول مسلمانان یو خو ځینو مو اسلام نه دی منلی، فقط تقلیدي او ارثي مسلمانان یو. زه وایم چې دغه رنګ خلک څوک چې فقط له ښځو سره زور او زیاتې کوي تش په نوم مسلمانان او انسانان دي. قدرمنو او نازولو اوریدونکو، د دې ویډیو نه مې هدف څوک خاص مخاطب نه دی، بلکې په اوسنۍ ټولنه کې ډیر داسې مظلومانې له ظالمانو سره د ښځو تر عنوان لاندې په اسارت کې ډیر بد ژوندون تیروي، خصوصا هغه ناولي میړونه چې د خسرګنۍ معمولی غچ هم له ښځو نه اخلي. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې تاسو به ترې زده کړه کړې وي او د ویډیو په مقصد به پوه شوي یې، نو مهرباني وکړئ خامخا در سره لایک کړئ او له نورو همدغسې ښایسته معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو دپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زموږ د هرې راتلونکې ویډیو سره خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.